بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در بیزو جلال چې خاص او ډیر بخښونکی مهربان د پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو ته خوږ در ملګری اطور رحمان ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د ولس خېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو په پردیر کې یم یا په پردیر کې واړه علاقه دلته راغلی یم. د ګل جهان ځای د کوم چې ستاسو ته دا ناست دي قدکش لري خو مطالبې غوښتنې ډېرې غټې لري. دا واړی دا چې کوم دکان تاسو ته ښکاري ګل جهان په دکان کې دی او معذور افراد دي. دا څلور وروڼه دي او په واړی کې په جلاړ کلي کې ژوند کوي. دا غزینه مال دلته راغله او دا کم دکان چې تاسو ته عزتمندو ښکاري دا د دې دکان دی 200 روپۍ ورځ ګټي. دو چې کم دی بي اے کړی و دا ملاکړ نه او اوس ایم اے کوي. د علامه اقبال ډېر تکړه دی ډېر زیات تکړه دی. ستاسو ملاقات به د هغې څخه کوم. څنګه چلې خیر ټیک ټاک خیر دی مهرباني عطاور رحمان صاحب. زه خو اول بخښنه غواړم ځکه چې ډېر لیټ رالم. تاسو ما ته ډېر وختي ویلو خو څه مسلې وې مصروفیات سوي او د هغې د وجې نه زه لږ لیټ رالم. بخښنه غواړم. نه ستاسو ته ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو د لوړ دیر نه زما دپاره دې وړی چاپر یونین کونسل ته رالی او زما نه انټرویو کوئ. دا راته ووایه عمر به دې څونه وي ګل جهانه؟ زما تاریخ پیدایش 1990 دی. 1990. او تعلیم دې څونه کړی دی؟ تعلیم مې بي اے د ملاکړ یونیورسټۍ نه کړی دی او اوس ایم اے کوي. اوس ایم اے کوم د علامه اقبال نه. تاسو څو وروڼه دي چې په دې حال کې؟ موږ 3 ډسیبل یو. 3 ډسیبل یو او روغ هم وروڼه مې هم شته دی خو جدا دي رانه. جدا دي رانه. په دې دکان کې تاسو مطلب روزي برابر؟ په دې دکان کې موږ خپل حلال رزق ګټلو کوشش کوم. دا راته وویل د ډېر مخاورس خلک دی که نه؟ ایم پي اے د دې ځای دی ایم این اے د دې ځای دی پوه شوې ناظم شته کونسلر شته. ستا دپاره په دې درد باندې نه دی راغلی چېرته؟ یاره په دې درد چې دی نو د دیر دا میډیا چې ده نن پیسو والا میډیا ده. دا که تاسو یې نه نو کله به په یو ځای خو چې خپک دې صحافي موجود دی میډیا عامه ده که نه؟ نه راځي تاسو پوس پوښتنې له یو قسم د نن تاریخ نه دی راغلی چې ته په څه مرحلو کې تا ته څومره مشکلات دي. د نن تاریخه د دیر میډیا چې ده دا خاموشه ده د روپو دپاره ګرځي او بغیر روپو نه څوک کار نه کوي. بغیر روپو نه کار نه کوي؟ نه. دا راته ووایه تا خو ماشاءالله ډېر تعلیم کړی دی که نه؟ تا د اوسه پاټ کې څه جاب ماب ته اپلای نه ده کړې او که اپلای دې کړی نو خلک درته څه وایي؟ یاره اعلی افیسر ما ته وایي ته څوک وایي زمونږ کړه اوسېږه څوک وایي تا ته رکاوټ دی. څه رکاوټ دی مطلب؟ وایي ته به په بورډ باندې لیکل څنګه نو چلو استادۍ کې خو رکاوټ شو په سی ایم ډبلیو کې په وابډا کې د بېنظیرې د انکم سپورټ پروګرام په آفس کې په دې کې خو ما ته رکاوټ نشته که نه. د دې چې ایم این اے چې کوم دی ایم پي اے دی د دې چې کوم ایم پي اے دی ثناء الله دی ایم این اے چې کوم دی ظفرت الله دی پوه شوې. په الیکشن کې وله تام چغې والې دی کلي دا کم ولس چې ما ته څومره ولاړې ټول وله چغې والې دي پوه شوې. که چا به وبوخر کو وبوخره وله پرېږه چا چې د عدالت کې تیار کړو نو هغه به ولم پرېښی ځکه به جلسه کې به ځان شامل کړو. هغو ته اوس پاټ کې نه ویل چې یاره ماله یو جاب راکړه. دا ایم پي ایم این اے چې دی ما د خپل بچي نه هم ښه پېژنې او زه هم ډېر ښه پېژنم خو دا صرف په الیکشن کې په نظر راځي بقایا بیا خلک د الله په نوم سپاري. تا اوسه پاټ کې نه دي ویلي چې یاره تاسو خو ډېر څه کولی شئ پوه شوې حکومت ستاسو لاس کې دی نو یې په کور راله راکوئ که نه؟ په کور نه چې د دوی په لاس کې رزق وی که نه نو دا یې هم د موږ نه اخېستو خو ښه ده چې روزي رسان الله پاک دی. دا ولې یار؟ دا هسې د الیکشن په وخت کې د ده څه نوکري ټسمرمر ورسره وي انصاف ورسره وي سیمټ ورسره وي تور پیپ ورسره وي په بډ ورته ګرځوه ګاډي ډکوه سیمټ ورسره وي روډ کولی شي خو چې الیکشن ختم نو بیا یو مشهور متل دی چې کیل ختم پیسه هضم.
دا راته ووایه په دې په 1973 آئین کې چې کوم دا معذور افراد وو که نه په هغه کې ستاسو 2 کوټه وه که نه اوس په موجوده حکومت کې هغه 5 ته ورسېده نو تا له چا بول نه درکړی اخر وجه څه ده نو زه خو هم دا دونه تعلیم سره وکړو زم دا تپوس کول غواړم د ایډیو صاحب نه د ډي سی صاحب نه چې 5% کوټه موجوده حکومت ورکړه خو دا هغې کس ته میلاویږي مثال په طور تا اکسیډنټ وکړو لاس دې مات شو نو ایم ایس ته له سرټیفیکیټ جوړ کړي معذور افرادو چې دا معذوره دی دا هغې ته هم میلاویږي او یو پولیو شکار شوی دی یا نیچرلی قدرتي طور پر انفیټ دی چې د هغه د ټیکېدو څه شان نه وي نو دې دواړو کې فرق پکار دی ما په دې موضوع باندې 3 سال په سوات دارالقضا کې کیس هم کړی دی عدالتو ته هم پسې تللی کیسونه هم دې پې کړي عدالتونه مې کړي دي کیس مې کړی دی صرف دا یوه میډیا پاتې وه او چې دا هم نن تاسو رالی تا ته څه وایي ته چلته لاړ شي عدالت ته لاړ شي یا داسې جاب ته اپلای کړي تا ته څه وایي عدالت هم زما خلاف کیس ډګري کړی دی داسې پوینټ یې پکې ورکړل دي غټ کتاب دی چې کومه زما خلاف ارټیکل دی نو هغه یې پکې په سر لیکل دي چې لکه دته رکاوټ دی او 2% کوټه هغې کس ته اویلیبل ده چې دته رکاوټ نه وي نو تعلیم خو ما دې له نه وایو چې زه به یا سوال کوم ما خو ویل چې زه د ګلوبل لپاره یو بهترین نمونه جوړه شم او نور معذور هم زما نه عبرت واخلي چې هغه تعلیم وکړي اوس ایم ای دې اوس روان دی اوس یې مې روان دی فسټ سمیسټر دی فسټ سمیسټر دی ته مرګ علامه اقبال نه کوي علامه اقبال اوپن یونیورسټي اسلامآباد ښه نور دې په زړه څه دي دا ټول کتونکي تا ګوري چې سم دې په زړه یې وایه راته بس زمونږ به څه ارمانونه یې دا نه پوره کېږي او نه یې څوک پوره کولی شي خو بهرحال زه د حکومت نه भरपूर مطالبه کوم چې د 5% کوټې دې ته انکوایري وکړه چې دا کوم کس ته میلاویږي د خپل حق تپوس کوم عزتمندو کتونکو تاسو د ګل جهان خبرې واورېدې والله چې کاڼي راځي د ګل جهان خبر کاڼي راځي کاڼي دې ایم ایم کړی دی او دا اوس هم روان دی سبق وایي پوه شوې خو جاب ورته نه میلاویږي هر ځای ته وګرځېدو هر ځای له لاړو ایم ایل اے له لاړو ایم پی اے له لاړو کونسلر له لاړو هر ځای ته لاړو جاب ورته نه میلاویږي او لکه د لیونو ګرځي ما سره رابطه وکړه یو 3-4 هفتې وشوې نو زموږ څه مصروفیاتو د هغې له وجې نه موږ له لیټ رالو بیا هم زه بښنه غواړم ګل جهان نه دا یوازې دا نه دی بلکې دې سره 2 کور نور هم دي دغه شان دا کم از کم 36 انچ دی او واړی کې ژوند کوي دا دکان چې کیمرامین دا ورته واخلی جي ګل جهان دا دکان دی په واړی کې دي 200-250 روپۍ ورځ برابروي پوه شوې او کور هغه چوله پیچلی مطلب دا راته ووایه ګل جهانه موږ خو ځو درنه که نه نور دې په زړه څه دي دا مخاوریز خلک دي دلته د حکومت نه د دې ایم این اے نه ایم پی اے نه څه غوښتنه لري څه مطالبت لري زه خو د دې موجوده ایم پی اے صاحب ته وایم چې دا زما دپاره چې کومه 5 سکیل والا نوکري ده دا خو کولی شي اني ټایم یې کولی شي که ایم پی اے وغواړي یا ایم این اے وغواړي ما ته اکثر دا ملګري ووایي یار قیامت کېږي ونې ولې دا قیامت نه دی دا پی ایچ ډي کې زموږ دا بچي ګرځي ولې قیامت نه دی دا یو کور نه دا 4 جنازې وځي ولې دا قیامت نه دی راشه یار د دې بچنګونو تپوس وکړئ او روزګار ورکړئ ستاسو سره خو دونه څه دي دوله دې لږ ورکړئ یار دوله جاب ورکړئ دوله تعلیم سره ورکړو د دې ایم این اے ته ایم پی اے ته یو ګزارش کوم په اخره کې خبرونه په اخره کې چې ورکړئ یار دوله جاب ورکړئ ستاسو سره خو دونه جابونه په کور یې وله ورکړئ که نه ستاسو څه کمی دی ورکړئ وله یار
خپرونه دې سره ورسېده خپله خپرونه دلته راغونډومه د دې څوک مشري کوي هغې ته به یو ګزارش هم په اخره کې MNA ته MPA ده چې ورکه یاره دوی چې کمې مطالبې دي کمې غوښتنې دي هغه له ورکه یاره مه کوه یار ورکې وله خپل کور به عطا رحمان له ورکې اجازت په ډېر بخښونکي رب عزوجلاله سپارم